ډېر هم نافرمانه شي د الله نه سم لرې لاړ شي خو دا زړه د هغه وخته پورې نه په ارام کېږي چې څو پورې الله ته نه واپس شي الله په نافرمانۍ کې زړونه تنګېږي او داسې وخته پورې سړی وکړي بیا لار د واپسۍ لټوي ولې دا کافران چې اسلام قبول کړي ډېر متاثره کېږي دوی زړه ولیکئ په زړه انسان که ډېر هم مالداره شي او که ډېر هم ښایسته شي که ډېر هم زورور شي او چې که ډېر هم نافرمانه شي د الله نه سم لرې لاړ شي خو دا زړه د هغه وخته پورې نه په ارام کېږي چې څو پورې الله ته نه واپس شي په ګناهونو هم سړی تنګوي او زما خواله شخصي خبره ده ډېر کسان راشي بله چې کش تلیفون وکړو داسې یې وژړل لکه ماشوم چې ژاړي ماشوم تسلي مې ورته ورکړم الله مهربانه رب دی الله به رحم وکړي دا به څه کېږي توبه به الله زما قبوله کړي وکړي دا ګناهونه نه دي دا بېدینه سړی دا ګناهګار که دی په ظاهره کې تاسو وینئ چې دی خاندي راخاندي که نه خو دننه ګورئ د ده زړه دومره تنګ دی دومره چې ته پوه شې مه کوه دی چې دا نشې کوي دی خوشحالي لټوي دی چې تماشې کوي دی خوشحالي لټوي دی چې زناګانې کوي دی خوشحالي لټوي دی چې حرام خوري دی خوشحالي لټوي دی چې جنګ جګړې کوي قتل و قتال کوي بې ګناه خلک وجني دی خوشحالي لټوي خو لارې هغه غوره کړې دی چې په هغې خوشحالي نه غمونه ښه ډېرېږي خوشحالي خو د الله په دین کې دا غریب هم اخر ستړی شوی او 100 کسان یې مړه کړي 100 کسان دا په خوله یادېږي 100 کسان یې وژلي نور تنګ شوی دی نو یو کم سلي چې ووژل نو تپوس یې وکړو خلکو ته پیر صاحب خواله لاړ شي پیر صاحب یې مړ کړو 100 شو هغه غم یې ښه ډېر شو زړه یې ختم شو بیا یې تپوس وکړو زما دا خبره یاده کوي د الله په نافرمانۍ کې زړونه تنګېږي او داسې وخته پورې سړی وکړي بیا لار د واپسۍ لټوي ولې دا کافران چې اسلام قبول کړي ډېر متاثره کېږي دوی ولې ځکه چې د دوی سره د نعمت قدر یي دوی د کفر او د شرک او د ګناهونو تنګ کړي دي سم چې اسلام ته کله راشي هغه سړی په ارام شي چې په ارام شي دا پیسه خرڅه وکړي موږ ته خو اسلام په میراث کې پاتې شوی دی ځکه راسه دومره قدر نشته زه تاسو ته دا وایم د کوم مجلس کې چې تاسو ناست یئ که نه تېره قسم پرې درته خورم د الله په کور کې دا خوند د بچایانو په مجالسو کې نشته دا د هغه کروڑپتي لکپتي چې د الله نه لرې دی دا د هغه په مجلس کې نشته دا په پیسو کې نشته دا په ګاډو کې نشته دا په زور کې نشته دلته چې کوم خوند او سکون او د زړه په ارام شي او ته چې کله الله ته سجده ولګې نه محسوسې تندی چې کله سړی په منځ کې الله ته کېږي که نه بس دا زړه داسې شي که نه لکه هر څه چې برابر شو هر څه چې برابر شو